دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونه هم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي. دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیاغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوخته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو مولا چرګک وای خدای خبر چې مولا چرګک ورته وړي وای مولیانو په سر سړای ولاړی یا مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څو وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوما او یا به حل وی چې زولب نوم چراغ څو وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د سر د وختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي هغه او سلیمانا وخته مې د ډېر راخ کمړ دې کړم زه خو دې د وختو نه ونیوم خو تم دا هغه ورځ نه ویریږه لکه چې زنن تا ته پېښم داسې به تم یو ورځ چاته پېښې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرې خو معافی تی وغوښتا او په ډېر عاجزۍ ورته وی چې ته چرته وې او د هود مارغه ورته وی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته دغه خار د خبر نه خبر نه ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د خزه ده او د هغه خزه لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج ده او بیا سلیمانا ادا سے بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه په ناستای. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو نو مارغه ته وای چې خدانو داسې وکا چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسا دړنه چې چا خدای منلې نو داغه د ډاکخانو کار چټی رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لکی چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین
خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو او د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علیا فما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته او مسلمان شه او بکی ستاسو بادشاہان نا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چې تپوزي نه تپوزي بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا غته به وایي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وایي ورته بادشاہ دیته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه داسي دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننه وته او د سینې د پاسه ورته د سليمان عليه السلام خط کې اچرا پاسه دا خط پڑھاو کو فورن کابینه راو غوښتا 12 واړه جنگي جرنیلان راو غوښته ول دا خط راغله جرنیلان ورته وایي چې جنگ کو بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو چې انه من سليمان الله تعالوا علی واتونی مسلمین دایمان بدی بادشاہ تبوے کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین دایمان بدی موسیٰ علیہ السلام یوازے یو او فرعون سوکو سلور سوا کال عمرو د خدای دعوی کړي وا بادشاہ زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې ته په یو ځان څه کولې شو په یو ځان ته په یو ځان ارڅ کولې شي خو کتا یا کنستعين باندې څوک عمل یوازې خدای ورته څه وایي اذهب الى فرعون انه طغى اذهب حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى اے موسی ورش فرعون تا انه طغى دا غرور د حد نوا وړې دو موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر او چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دے نو الله ورته وی ترجمان میں در سره کړو هارون وزیر هارون وزیر هارون علیہ السلام رور دے ځان سره بوزا دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناشته دربار کې په تخت ناشته بادشاہان وزیران ناشتي پیره ولاړی دي دوی دواړه ورل
الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کول نو دامسا د دې فرعون مخه ته ورځوا ته بیا تماشا کوا ایاک نستعين ایاک امدادی موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردود تخدای نه ورزه خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړ کول او ژوند کول کوي ولو ژوند هوزم کولش موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خود فرعون په اختیار کې نو ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتش چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نه سي خو چې ول راوی نه سي نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولار دی راوی نه سي الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحينا الى موسى ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاك چې د امصادي وغورځوا د فرعون مخه ته فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا غمسان یو لوی اجدها جوړ شو علماء لیکي چې دا غ اجدها خله دومره لوی وا چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرتاوا او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرتاوا دومره خله ارتاوا او فرعون ته خلونی وداس فرعون چې غ اجدها خله ته وکړه نو د یاره کې دستونه ولګید په تخت د پاسه دستونه جاری شو علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوي 300 دسته په یو غنټه کې وکړه ایاکا وا نستعين د خدای نه امداد وغوښته نو د خدای امداد دی ولیده لرګي ورتا اټم بم کړو او فرعون په تباہ کړو چې فرعون ټیک شو والله کړو کوي په دې موسی پسې جګړه کړي موسی علیہ السلام یا الله وسوکم وې درو د نیل طرف ته منډه کا د مخ کې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې او چې دریاب ته ورسېد یا الله وسوکم الله ورته په دې امصادي دا دریاب ووا چې پامسه دریاب والو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې چې 12 لارې جوړې شو موسی سره د مرګرو په ورګټ شو لار جوړه دا او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي خدای غاخ ولاره والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې ویل مرګرون تم ګوري او روانه موسی ایاکا نستعين او چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېد قوم ورته چې ورځه ورپسې کنه ته هم خدای دې پویو چې غر کېګم خو غیرت ونیو ورګډی شو او چې دریاب دې منځ ته ورسېد الله دریاب ته حکم ونی کو چې وینیسا وینیو او چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ قران وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی اغا وقت چه دریاب میں در تسیرے کو سمجھ اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو میں تک بچ کڑی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تی اویستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چی فرعون میں او سرد فوج استاسو پا مخ کے رو یا کنستعین چاہتا ہوئی چاچ دڑنا خدای من لئی دریابونا ورطا سیریش چاچ دڑنا خدای من لئی مارغان دا پوسٹ ماسٹرائی کار کئی چاچ دڑنا خدای من لئی آغا اور چی نمرود پشپگ میاشتے کے جوڑ کرے ہو اغا لرگی چې ابراهیم علیہ السلام په کې چولو پشپګ میاشتې کې اغا انګار تازه شوی دا به څومره اورو ماما تاسو چې چرته یو جومپړی باندې اورو لګي خپلې منډې ملیدلې دي الا اورو لګي نو رستنه ګور بلرامن کې لګي شربرګیټ ته شربرګیټ گیٹ والا جراری سے جھونپڑا سوزی دلی منڈی میں دلی دی خبر یہ گھنٹے اور لگے دلے دے فیر برگیڈ رہا ٹھنگا 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 ہلا اور لگے دے شپگ میاشتے اور لگے دلے اور نمرود تازہ کڑو انگارے جوڑ دے ابراہیم علیہ السلام چپکے چولو شپگ میاشتو انگار دے ابراہیم علیہ السلام میں زبور تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود ابراہیم عشق کو وروے دنگل عقل خوئی چاہنے کا سوچو کہ اور تو سنگا ٹوپ کے نو عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی عقل پا بام ناس تو تماشائے کولو عشق پکے ور ٹوپ کرو نمرود سوک دے چی ماں اور کے وائی چی چاویلی دی چی ور ٹوپ کا وردانگا پچے تو اور دے منزلے ور ٹوپ کو اور سرت سے چلو شو تا ایاک نستعین باندې عملو کو اور ته دې ټوپ کو فوراً اور ته حکم شو یا نار کونی بردم و سلاما اے اورا یخ او سالم شو چې په ابراهیم باندې اونس وځي چا دې ته وی ایاک نستعین تاسو پوه شئ نو عزیزانو ایاک نستعین تاسو په منځ کې وایي لیکن نم پہ ایمان شتا نم پہ عمل شتا ټول زبانی جمع خرچ او درو ایاک نستعین دې چې وې اور وردانګا نستا ترو اوټ ملک نن د ایاک نستعین د مبرات ملک